سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده جوړ روغ به یاست. دوستانو، نن مو هم درته ډېره په زړه پورې کیسه راوړې ده. هیله ده د پام وړ مو وګرځي او تر پایه راسره پاتې شئ. په یوه مدرسه کې یوه پیغله معلمه او ښوونکې وه. هغه ډېره دینداره، هوښیاره او ښایسته وه. یوه ورځ څو استادانو ملګرو وپوښتله چې ته دومره پوهه او ډېره ښایسته یې، تر اوسه مو ولې واده نه دی کړی؟ دې یوه کیسه ورته راواخیستله او هغه کیسه داسې وه. د یوه سړي یوه ښځه وه، له هغې یې 5 لوڼې وې. په 6م ځل یې چې ښځه حامله شوه، مېړه یې ورته وویل که دا ځل مو هم لور وزېږوله، ستا لور او یا ستا نه به ځان خلاصوم. د زېږون ورځ راغله او 6مه لور یې وزېږوله. مېړه یې سخت په غوسه شو. مخصوصن یې نوې زېږېدلې لور له ځانه سره واخیستله، په یوه کارټن کې یې واچوله او د جومات خواته یې کېښودله، په دې نیت چې په شپه کې به یې څوک واخلي او دی به ورنه خلاص شي. سهار چې جومات ته ورغی، لور یې چا نه وروړې، بېرته یې کور ته راوړه. بله شپه یې بیا جومات ته یووړه او هلته یې کېښودله. سهار بیا چا نه ووړې. په همدې ډول یې 6 ځله دا نوې زېږېدلې لور جومات ته یووړه او راوړه. اخر ستړی شو او پرېښودله. په دې سره یې مور هم خوشحاله شوه. د الله شان ګوره، دا ښځه چې ځل حامله شوه، خدای زوی ورکړ، خو په لوڼو کې یې یوه لور مړه شوه. د وخت په تېرېدو سره الله دې سړي ته 5 زامن ورکړل، چې یو زوی به یې پیدا کېده، یوه لور به یې مړه کېدله. 5 زامن یې چې پوره شول، 5 لوڼې یې وفات شوې. یوازې هغه کشره لور یې پاتې شوه چې پلار به جومات ته وړه څو ځان ورنه خلاص کړي. څه وخت وروسته یې ښځه هم وفات شوه. زامن یې ځوانان شول او لور یې لویه شوه. معلمې کیسه پر مخ بیوله او ویې ویل د دې سړي زامن چې ځوانان شول، ودونه یې وکړل او هر یو له خپل واده سره ولاړ. پلار یې اخر له هغې لور سره پاتې شو چې ده به په ماشومتوب کې جومات ته وړه څو ځان ورنه خلاص کړي. د الله شپې ورځې ګرځي. نن هغه پلار په ډېر کمزوري حالت کې ده. خپلو ټولو زامنو پرې ایښی، هر یو په خپله مخه تللی، خو هماغه لور یې ساتي چې دی یې وجود نشو زغملی او څو ځله یې د هغې د ورکولو کوښښ کړی و. معلمې خپلې ملګرې وپوښتلې چې تاسو به دا کیسه نه یې اورېدلې او نه به د انجلۍ او د هغې پلار پېژنئ. هغوی وویل نه، موږ یې نه پېژنو. معلمې وویل هغه نجلۍ زه یم. تاسو له ما پوښتنه وکړه چې واده شوې ولې نه یې. زه اوس واده نشم کولی ځکه زه خپل پلار نشم پرېښودلی. هغه ډېر کمزوری ده او ساتنه یې زما په غاړه ده. زامن یې کله په میاشتو کې پوښتنې ته راشي او نور هر یو خپل کار کوي. اوس مې چې پلار ته هر وخت زما د ماشومتوب کیسه وریاده شي، ډېر خفه او پښیمانه شي او سخت وژاړي. ملګرو، د نن ورځې ویډیو مو هم دومره وه. هیله ده د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. که مو خوښه شوې وي، درسره لایک او شیر یې کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.